ویل دا یو عمومي طرحه د دې لپاره جوړیږي لکه محیط زیست ریاست دا او نور مربوطه وزارتونو ریاستونو سره د دې یو کامله طرحه جوړیږي چې هغې لپاره کارمندان ګمارل کیږي او مختلف سټیشنونه جوړیږي لکه هره حوزه کې کومه چې متضرره حوزه ده دوه افغان تخنیکارانو په ګډه د 2 میاشتو په موده کې د 300,000 افغانیو په لګښت د هوا د تصفیې یو فلټر جوړ کړی چې په ثانیه کې 4 متره مکعبه ککړه هوا پاکوي. دغه دوه تخنیکاران سید زمان سادات او احمدزیا جبارخیل نومیږي چې د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې په برخه کې زده کړې کړي دي. د یادو کسانو له لوري جوړ شوی دغه فلټر نن د کب په 23مه د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست او د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي له لوري دغه پوهنتون په انګړ کې نندارې ته وړاندې شو. د هوا د تصفیې دغه فلټر یو جوړونکی سید زمان سادات دغه جوړ شوي موډل په اړه رسنۍ ته معلومات ورکړل او ویل د ککړې هوا د تصفیې دغه فلټر د 2 میاشتو په موده کې جوړ کړي چې 300,000 افغانۍ لګښت پرې راغلی او د شتمنو هیوادوالو له لوري ورکړل شوي دي. دغه موډل خو موږ جبارخیل صاحب شاید دی چې نهایتاً په 2 میاشتو کې تکمیل موډل هغه او پاتې شو د تمویل مسله په د باندې 3 لک افغانۍ مصرف راغی. هغه زیات تکړه دغه موډل په ننګرهار کې جوړ کړي او بیا کابل ته راوړی چې په ګرځند او ثابت ډول به د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له لوري په زیانمنو ساحو کې کینول شي. نوموړی وایي د ککړې هوا د تصفیې دغه موډل مکعب مستطیل بڼه لري چې 2 ملي متر ضخامت په لرلو د اوسپنې له تختې جوړ شوی دی. د نوموړي په خبره د فلټر په داخلي برخه کې د 4 انچه قطر په لرلو اوسپنیز پایپ ځای پر ځای شوی چې دنده د هوا راکشول دي او په باندنۍ برخه کې د 3 او 4 انچ قطر په لرلو 100 پایپونه ځای پر ځای شوي دي. سادات زیاتوي د فلټر په دننه کې د هوا تصفیه کولو ماشین ځای پر ځای شوی چې په 1 کیلو واټ برېښنا څرخي او په هر ثانیه کې 4 متره مکعب ککړه هوا تصفیه کوي. نو دغه ماشین چې موږ دننه نصب کړی دی د پاور چې دی 1 کیلو واټ دی پر سیکنډ باندې البته مصرف یې جدا هغه دی. دغه چې د برق طاقت 1 کیلو واټ دی او په هر ثانیه کې یعنی پر سیکنډ 4 متره مکعب هوا کشوي ککړه هوا پر سیکنډ کش کوي. نو د محاسبې له مخې پنځم د فلټر موډل په 80,000 ثانیو کې یا سیکنډونو کې 3,20,000 متره مکعب ککړه هوا کشي او تصفیه کوي. د نوموړي د معلوماتو له مخې پلان لري چې په راتلونکي کې د هوا د تصفیې یو بل موډل هم جوړ کړي چې په ثانیه کې به د 400 متره مکعب ککړې هوا د تصفیې وړتیا ولري. نو انشاءالله د موډل په مسیر به روان یو غټ فلټر به جوړو په ډېر کم مصرف باندې جوړیږي انشاءالله. تجار هم دې ته حاضر دي. موږ خپله یو سهامي سیستم جوړو. د مشرانو نه غوښتنه دا ده چې حداقل د تطبیق هغه خو موږ ته راکړي. په یاد پروګرام کې د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد پوهندوی محمد داود شیرزاد هم خبرې وکړې او د یادو ځوانانو دغه نوښت یې وستایه. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره